سرحدي شاهین 11 برخه. زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو، هغه صدیق یاران یادوم، هغه خالد غازیان یادوم، چې د تیارو سټی و استلا، هغه د لمر په لار روان یادوم. د شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې ناول تر پایه را سره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو واورېدل د کوټې نه د وتلو په وخت بدر بن مغیره د ربیع د بسترې تر څنګ پښه ونیوله. ویل د نن بری د یوې شریفې تورسرې د خوب تعبیر دی، که اجازه وي د باچا د ورور په وړاندې یې نوم واخلم. قدرمنو اوریدونکو، اوس به دا واورو. ربیع وویرېده. یو ځل یې په ډېر وارخطایي د کوټې هغې برخې ته چې مور پلار خور یې وکتل، او بیا یې په هیلهمن نظر بدر ته وکتل او په چپ غږ یې وویل نه د خدای جل جلاله لپاره نه. بیا یې خپل پلار ته وکتل چې له دنیا او ماپیهانه بې خبره یې میریا ته داسې کتل لکه مار چې خپل ښکار ته ګوري. بدر وویل نو زه باید الزغل ته دروغ ووایم، زه به د دې ناڅاپي تیاري لپاره کوم دلیل جوړوم. ربیع لږ له جرأت نه کار واخیست، سترګې یې پورته کړې او له خولې نه یې ناڅاپه ووتل زما خوب یوازې ستا لپاره و. په همدې یوه جمله کې ربیع هغه ټول رنګین داستان واوروه چې د ژوند له پیله یې تر ننه د حوا لورانې د ادم زامنو ته اوروي. د ویلو په وخت کې د دې الفاظو ژوروالي ته پام نه شو، خو د زړه نرمو او خوږو ټکانو هغه زر پوه کړه چې یو لوړ ټوپ یې وهلی دی. د هغې سترګې ټیټې شوې او څېره یې له حیا نه تکه سره شوه. بدر تللی و، خو دې داسې احساسوله چې هغه تر اوسه همدلته ولاړ دی او دې ته ګوري. یوازې هغه نه بلکې کوټه ټوله دې ته ګوري. په خپلو ګوتو یې یو ډول لړزه احساس کړه، له ځایه جګه شوه او د انجلا د بسترې تر څنګ ودرېده. بشیر بن حسن او د هغه نوکر بهر ته روان شول. ابو داود ویل ودرېږئ، زه هم در سره ځم. بشیر وویل نه ته آرام وکړه ابو داود، نه اوس سهار کیږي. بدر وویل چې سهار به حمله کوو، که څه هم زه سپاهي نه یم روزل شوی، خو زما غوندې سړي ته د سرحدي شاهین تر قومنده لاندې د جګړې موقع هر وخت په لاس نه ورځي. که زه نیزې او تورې ښې نشم چلولی، د بندیانو په شمیرلو در سره مرسته کولی شم. بشیر وویل زما په ګمان تر اوسه وخت شته، ته نجونو ته تسلي ورکړه چې د تګ مهال شو زه به احوال درکړم. ابو داود وویل لږ به د الزغل په مجلس کې کښېنم، د داسې خلکو مجلس هر وخت نه په نصیب کیږي. اصلا ابو داود د خپلې میرمنې د قهرجن نظر نه ځان ژغورلو. دی پوهېدلو چې هغه د کوټې د خلوت کېدو په انتظار ده او بیا به د قصلې په عامه فهمه ژبه د غشو باران ته تمکیدونه وي. میریا د نظر چال اچولی و، خو چې هغه جګ شو او روان شو، دی وویل ته د انجلا د زخمونو پروا هم نه کوې؟ هغه له زخمونو نه زګیروی کوي او ته د چکر شوق په مخه کړی یې. انجلا هم د خپلې مور په طبیعت پوهېدله، هغې هم د ده په سترګو کې د راتلونکي توپان لومړۍ نښې لیدلې وې. هغې وویل پلارجانه ته ولاړ شه، زه اوس روغ یم. ابو داود په ډاډ ساه وکښله، ویل ربیع لورې ته د ننه خوا نه کوټې دروازه بنده کړه. بشیر بن حسن وویل د دروازې بندولو ته اړتیا نشته، په برنډه کې ډېر سپاهیان ګزمه کوي. زه به ورته ووایم که د دوی څه ته ضرورت وي دننه دې غږ وکړي. هو کړکۍ دې خامخا بندې کړي او ډاډه اوسئ چې د یرغل کوونکو کلا ته رسېدل ممکن نه دي. هغوی ډېر وړاندې درول شوي دي. ابو داود چې ولاړ، میریا ربیع ته د وږي لیوه په څېر کتل. انجلا ژر د وزې له نزاکته پوه شوه، زګیروی یې وکړ. وویل ربیع سر مې چاپې کړه، سخت درد پرې راغی. ربیع ورجګه شوه، سر ته یې کښېنسته. میریا هم ورجګه شوه او انجلا په بستره کښېنسته. وویل زما لورې کوم ځای دې درد کوي؟ بیا یې ربیع تر مټ ونیوله، ټیل وهلی او وویل ته ورځه. انجلا وویل نه مورې. ربیع یو دعا وایي چې زما د سر درد ورسره غلی کیږي. مورنۍ مینې سمدستي وسله کښېښوده. په هیلهمنه لهجه یې وویل ربیع لورې ستا په دعا کې تاثیر دی، دعا وکړه چې د انجلا زخم جوړ شي، زه به ستا نیکي نه هېروم. ربیع په داسې الفاظو سمدستي نرمه شوه. وویل مورجانې آیا د انجلا لپاره دعا هم له تا سره نیکي ده؟ آیا انجلا زما خور نه ده؟
میریا ربیعې ته فرشته یې کښېنه د خپلې خور سره دي او بیا دا یو څنګ ته شوه. انجلا وویل مرجانې ته ویده شه. میریا لورجانې تر څو ته روغه نه شې زه خوب چېرته کولی شم؟ انجلا نه مورې ته ولاړه شه زه روغه یم. میریا وویل زه پوهېږم چې ته دې له خور سره بیا یو نه ختمېدونکی داستان پیلوې. ربیعې وویل مرجانې ته ویده شه. هغوی ویل چې کلا ته هېڅ خطر نشته. میریا جګه شوه په خپله بستره کښېنسه وویل خدای دې وکړي چې هغوی بیرته وګرځي که نه موږ به له انجلا سره په همدې حالت سفر ته مجبور شو. ربیعې وویل هغه ویل چې له یرغل کوونکو نه ښایي یو هم ژوندی بیرته ولاړ نه شي. میریا مایوسه شوه ویې پوښتل چا ویل؟ ربیعه سرحدي عقاب چې له کوټې نه ووت ویل چې زه ستاسو د تسلۍ لپاره راغلی یم. لږ ځنډ وروسته میریا پڼې مخ په بستره وغځېدله. انجلا په ټیټ اواز ربیعې ته وویل ربیعې ستا باور دی چې دا کلا به نه فتح کېږي؟ ربیعې ځواب ورکړ هو کې زما یقین دی. انجلا ربیعې موږ ښایي څو ورځې نور هم دلته پاتې شو. ربیعه تر څو ته سفر ته روغه نه شې موږ ښایي همدلته پاتې شو. انجلا د دې لپاره چې وپوهېږي چې مور یې ویده شوې که نه هغې ته ورو ورو غږ وکړ او چې ځواب یې وانه ورېد په ټیټ اواز یې ربیعې ته وویل ما د سر خوږول پلمه وکړل. ربیعه وویل زه پوهېږم. انجلا ته په څه شي پوهېږې؟ ربیعه تا زه د مور له غوسې نه ژغورلم. انجلا د خدای شکر دی چې پلارجان بهر ته ولاړ که نه مور به اسمان په چیغو سر اخیستی و. ربیعه انجلا له زخم نه به په تکلیف شوې وې. انجلا نه په کوم زخم چې د هغه د لاس پټۍ کښېښودل شي هغه درد نه لري. ربیعې رښتیا ووایه ته په دې خوشحاله نه یې چې سفر مو وځنډېدی؟ هغې ځواب ورکړ زه ستا په زخمي کېدو خفه یم. انجلا آیا ستا د ژوند تر ټولو لویه هیله دا نه وه چې ښایي سفر مو وځنډېږي؟ ربیعه دا ډېره بده هیله ده. زه چېرته دا امید کولی شم چې ته دې زخمي شې؟ انجلا له لږ سوچ وروسته وویل کله چې هغه ستا د ټپونو د پټۍ لپاره راتلو ما داسې ګڼله چې ته زما حق رانه اخلې. که رښتیا ووایم زه په خپل ټپي کېدو هېڅ خفه نه یم. هغه نن ډېر پریشانه و او زه له دې زیات هیله بله نه لرم چې هغه دې زما لپاره اندېښمن شي خو زه ویرېږم چې زما زخمونه روغ شي د هغه اندېښنه به لرې شي. ربیعه زما په ګمان به د هغه اندېښنه په علاقه بدله شي. انجلا خو ته وایه چې ستا او د هغه لارې بیلې دي. ربیعه زه بیا داسې نه وایم. انجلا ربیعې ما ته هغه وخت ولیدې چې سرحدي عقاب ورو ورو څه درته ویل ستا سترګې په ځمکې ښخې وې ستا څېره له حیا نه تکه سره خوټېدله. ربیعه نو تا په دې حالت هم ما ته کتل؟ انجلا هو کې هغه تا ته څه ویل؟ ربیعه هېڅ نه ویلې ویل چې کلا په امن ده. انجلا نه زما غوږونه ډېر زیر دي. هغه تا ته بل څه ویل ووایه هغه څه ویل ووایه. ربیعې هغه ویل چې د خدای احسان دی ته به څو ورځې نوره هم دلته پاتې شي. انجلا په خندا شوه وویل دروغجنې. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو الزغل موسی او زغیري چې سهار د بدر بن مغیره د جګړې نه کښولې د حیران شول. له یرغل کوونکو نه ډېر لږ په تیښته بریالي شوي وو. د بدر غشي ویشتونکي یرغل کوونکو په ناونو او کنډکونو کې را ایثار کړي وو. عیسویان به چې د یوې درې نه د غشو له بارانه وتښتېدل او بلې درې ته به ورسېدل لا به یې ډاډه ساه نه وه اخیستې چې بیا به پرې د غشو باران شو. د سپېده چاودو سره چې بدر بن مغیره له خپلو ملګرو سره له کلا نه ووت د کلا نغاره وکړنګېده او ورسره سم څلورو خواو ته په لسګونو نغارې وکړنګېدې. له شاو خواو نه د اسونو د پښو تر پهار اوچت سو. او د سترګو په رپ کې نږدې 3000 تنه پوځ د کلا په دروازه کې راټول شول. الزغل وویل که زما په جادو باور وای نو ما به ویل چې ته تر ټولو لوی جادوګر یې. دا پوځ له کومه راغی؟ بدر دغه سپاره د شپې په مناسبو ځایونو کې غلي وه. دوی د شپې په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د دوی کار به اوس پیلیږي. زما غشو ویشتونکو په مختلفو ځایونو کې یرغل کوونکي را ایثار کړي دي او دا نیزهبازان به هغوی ټول یو ځای راټول کړي. تیر ماپښین مهال پورې د بدر سپاهیانو د دشمن د پوځ اسیران ټول یوې درې ته راټول کړل. ابو داود هم زغره او خول پر سر کړي وو او له ځانه یې سپاهي جوړ کړی وو. هغه تر ټولو په دې خبره خوشحاله و چې د یرغل کوونکو د پوځ مشر وژل سوی او د سرحد والي په حمله کې شریک نه و. خو له هغه سره لا تر اوسه یوه اندېښنه وه او د همدې اندېښنې په سبب به هغه یوه او بله خوا سرګردانه و. په دې منډو رامنډو کې هغه د دشمن 3 تنه وژلي هم و. کله چې یې بندیان په اوږدو کتارونو کې ودرول نو هغه یو سړی ښه تر نظر تیر کړ او بیا په آس سپور شو. د نیزهبازانو په ډله ورګډ شو. د یوې درې په ځنګل کې ورګډ شو. ناڅاپه یو څو تنه سپاهیان ولیدل چې د بندیانو یوه ډله تر مخه کړې.
هغه له خپلې ډلې نه بیل شو او آس یې د بندیانو په لور وزغلاوه. پر بندیانو یې چې نظر وزغلاوه د خپل خوب نقام یې لږ نور هم په څېره راکوز کړ. یو بندي د کوچوانو سپاهیانو چې د لاس اشاره ولیده ودرېدل. هغه یو ځوان ته چې د ډلګۍ مشر ښکارېدو په خطاب کې وویل آیا تاسو دا سړی د دښمن په ډله کې نیولی؟ هغه ځواب ورکړ هوکې. دی په یوه ونه وخت او د پټېدو هڅه یې کوله. ابو داود ویل دا ډېر لوی ملعون دی. دا یې وویل او له آس نه راکوز شو. د آس جلب یې سپاهي ته ورکړ او کوچوان ته ورنږدې سو. په لوړ غږ یې وویل ما دا ګمان وشو کولی چې زما خپل نوکر به دومره نمک حرام او منافق وي. ووایه د دې کلا په لوري تا د دښمن د پوځ لارښوونه نه کوله. ته زخمي وې، هغوی تا ته پناه درکړه، ستا علاج یې وکړ او تا د دوی د نیکۍ بدله داسې ورکړه. اوس به ته په کومو سترګو ورسره مخامخ کېږې؟ زه خو تا وشرمولم. کوچوان چې په خول کې د هغه سره نه پیژندله د هغه غږ یې واورېد ویې پیژند او هک پک حیران شو. دا غږ د ده د بادار و خو الفاظ او خبرې د بل چا وې. بیا یې ناڅاپه دا په زړه ور وګرځېدل چې ښایي په دې کې به څه مصلحت وي. هغه په ویرېدونکي غږ وویل زما باداره ته پوهېږې چې زه بې ګناه یم. زه هغه نور څه ویل غوښتل خو ابو داود په ډېر زور د تورې ګزار پرې وکړ او د هغه سر یې له تنې والوځاوه. ځوان افسر هغه تر مټ ونیوه او ویې خوځوه ته څوک یې؟ د بندي وژل زموږ د دستور مخالف کار دی. ته به د سرحدي عقاب په مخ کې د دې ځواب ورکوې. ابو داود ځواب ورکړ ته چرت مه وهه، زه به د دې ځواب ورکړم. دا یې وویل او خول یې له سره لرې کړ. بیا یې وویل ښایي تاسو ما وپېژنئ. ځوان افسر وویل زه تا پېژنم، ته زموږ د امیر میلمه یې. زه دا هم احساسوم چې تا به دغه سړی په یوه معقوله وجه وژلی وي خو هغه اوس یو بندي و. ابو داود ویل دا سړی له 20 کالو راهیسې زما مزدور و. زه د ده ډیر بد مصیبت په وخت کې قسطلې پرېښودلو ته اړ شوم د موږ تعقیبولو خو سرحدي شاهین زموږ ژوند وژغوره. څو ورځې دی هم زموږ سره میلمه و. ما هغه خپل کور ته رخصت کړ خو ده د نصرانیانو د پوځ لارښوونه کوله او دلته یې راوستل. ځکه یې نیولی وای نو ډېر بخشش به یې 100 درهم و چې ترلاسه کول به یې. خو که د خدای جل جلاله ناخواسته تاسو یرغل ته تیاری نه وای نو دغه سړی ژوند هم په خطر کې و چې د اندلس وروستۍ تکیه ده. که دی عیسوي وای نو ما به نه وژلو خو دا مسلمان د داسې سړي لپاره د دنیا په هیڅ قانون کې د رحم ټکی نشته. ووایه که ستاسو څوک زما پر ځای وای له دې سړي سره به م څه کول؟ ځوان افسر بې ځوابه شو. وویل وبښئ ما ته دا معلومه نه وه چې دی مسلمان دی. بېشکه د داسې سړي سزا همدا ده. ابو داود له دې پوځیان نه وړاندې بدر بن مغیره ته ورغی او د خپل نوکر د وژلو کیسه یې په داسې الفاظو ورته تېره کړه چې هغه په نیکنیتۍ باوري شو. خو چې کله بشیر بن حسن دا کیسه واورېده تر لږ ځنډه له ځان سره په کشمکش کې پاتې شو. بیا هم ابو داود په خپله له هغه سره دا کیسه راوڅېړله او د هغه شکونه یې لرې کړل. نن د عربو جزیره وي د عثمان د سرحدي شاهین د خپرونې مینهوالو د صلیب توغرنه القدس ګواښوي. بدر بن مغیره ټول بندیان یوې تنګې درې ته راوستل او د غش ویشتونکو پیره یې پرې ودروله او له یوې ډلې پرته چې د بندیانو او زخمیانو د اسونو راټولو لپاره یې وګمارله. نور پوځ یې د ځوابي یرغل لپاره تیار کړ. د ماپښین د لمانځه وروسته یې الزغل ته وویل زما لږ کار پاتې دی، تاسو په کلا کې استراحت وکړئ. زه له خیره اوزګار شم، ستاسو خدمت ته به راشم. د دې وړوکي پروګرام لپاره ستاسو شخصیت ډېر لوی ګڼم ځکه تا ته زحمت نه در کوم. پر دې سربیره غناتې ته تر اوسه د قسطلې پر خلاف د جګړې اعلان نه دی کړی. زه غواړم چې تاسو د تیاری لپاره زیات فرصت ولرئ او دښمن په دې غلط فهمي کې وي چې د دې جګړه سمدستي یوازې له موږ سره ده. الزغل وویل ته په کوم ځای د حملې اراده لرې؟ بدر ځواب ورکړ ما کوم ځانګړی ځای نه دی ټاکلی. د دښمن ګمان دا و چې موږ به ویده وو، موږ به دی باوري کړو چې بیدار یو. موږ په دې باور وو چې عملیاتو کې ښایي جګړه لږ خو سفر به ډېر وي. الزغل خپله چپنه او پګړۍ لرې کړل، یوه سپاهي ته یې ورکړل او وویل ما ته د یوه پوځي د جامو ضرورت دی. موږ به ټول له تا سره ځو. نن ورځ ته زموږ قومندان یې، هغه ورځ راتلونکې ده چې ته د غناتې بیرغ اوچت کړې خو نن زه د سرحدي شاهین بیرغ اوچتوم. بدره ویریږمه، زه یوازې په حکم کولو نه پوهیږم، په حکم منلو هم پوهیږم. موسی الزغیروي او د دوی نور ملګرو هم د الزغل په څیر د بدر د پوځ دریشۍ واغوستې او له دوی سره تګ ته تیار شول. زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو. لږ ځنډ وروسته بدر بن مغیره له 3000 تنو سپرو سره له کلا نه ووت
او خپل امتیازي نشان یې سپینه چپنه او سپینه پګړۍ وه له لرې څرګنده وه. ماښامهال د پریدان د باچاهۍ د سرحدي ښارونو او کلیو اوسېدونکو د خپل لیږل شوي پوځ د فاتحانه راستنېدو د شراغلاس پر ځای د بدر د لښکر له توپاني یرغل سره مخ شول. راتلونکي سهار دغه پوځ د سرحد ډېر ښارونه او کلي تر خپلو بریالي ګامونو لاندې کړي وو او بیرته فاتحانه خپلې کلا ته راستانه شول. د دوی پوځ د بیرته ستنېدو پر وخت د سوداګرو یو کاروان ورته و چې د غنیمتونو په مالونو او څارویو بار ستنېدل. بدر بن مغیره چې خپلې کارګاه ته ستون شو اعلان یې وکړ چې د دوی غنیمتونو له مال نه د 15مه برخه د غناتې بیت المال ته ورکړي. بیا یې 1500 تنه تازه دمه سپاره د یو ځوان تر قیادت لاندې د سرحدي کلا په لور واستول. هغوی ته یې امر وکړ چې د دشمن پوځیان تر سرحد واړوي او خوشي یې کړي. یو ځانګړی پیغام یې بشیر بن حسن ته واستوه چې د دشمن هغه ټپیان چې تګ نه وي په اسونو تر سرحد ورسوي او د کومو چې حالت ډیر خراب وي د هغه د علاج جاري وساتي. زه به یوه یا 2 ورځې همدلته پاتې شم. له دې نه وروسته هغه الزغل موسی او الزغیري سره د غرناطې پر راتلونکو پروګرامونو وکړېد. الزغل وویل چې له دې وروسته ښایي پریدان د غرناطې پر خلاف پر یرغل کې زیات ځنډ ونه کړي. که هغه دغه کلا نیولی وای نو سمه جګړه به یې پیل کېدله. هغه ته باید د ډیر تیاري نور موقع ور نه کړو. ستا د دې شاندارې فتحې خبر چې د غرناطې خلک واوري حوصلې به یې اوچت سي. زما اراده ده چې زه په خپله هغوی بریالې صوبې خبر واوروم. بیا به ته غرناطې ته راشې. د غرناطې اوسېدونکو له کلونو راهیسې د خپل قوم د کوم فاتح شراغلاس نه دي لیدلي. د غرناطې شاعران له ژوندوی نه مایوسه دي او په قبرونو کې د ویدو مړو په ستاینه کې قصیدې وایي. تا چې هغوی ووینې نو خامخا به یې باور شي چې خدای جل جلاله دوی ته له کلونو وروسته د حوادثو د توپان د مخ اړولو لپاره یو سپاهي راستولی دی او چې د ولس جوش او جذبه وګوري نو زما ورور به خامخا د جهاد اعلان وکړي. هغه له پخوانه سر په تلی کې نیولی خو هغه ویریږي چې ولس به راسره ملګري نشي. بدر بن مغیره وویل له تیرو لیدو کتونه وروسته زه ځان د غرناطې د لښکر یو سپاهي بولم. په دې سرحدونو کې زما د پرلپسې جګړونو مقصد دا و چې تر څو د غرناطې خلک نه وي رابیدار شوي د پریدان پام به زموږ په لوري وي. خو اوس ماته هغه ورځ لرې نه ښکاري چې هغه به پر غرناطه حمله وکړي. د ارغوان ملکې او د قصلې باچا د خپل واده په ورځ دا سوګند خوړلی و چې تر فتحې به په قرار نه کښېني. هغوی تر اوسه په تیاري بوخت دي. د غرناطې د ساتنې یوازینۍ لار دا ده چې د عیسویانو حوصلې ورماتې شي. الزغل وویل حقیقت دا دی چې موږ د صخره د نیولو پریکړه کړې وه او زه د همدې مقصد په خاطر ستا د بیولو لپاره راغلی وم. بدر وویل زما د پوځ ټول سپاهیان ستا په خدمت کې حاضر دي. زه هم د اوس ستا سره تلو ته چمتو یم. الزغل وویل نه ستا سپاهیان باید په همدې محاذ پاتې شي. سمدستي ته دوی ته یو مناسب سړی مشر وټاکه او غرناطې ته ولاړ شه. امکان لري ستا له تګ نه 2 ورځې وروسته ابوالحسن د جګړې میدان ته په ورکوزېدو راضي شي. موسی وویل زما په نظر خو که د خپل پوځ له یو څو ډلګیو سره یو ځای غرناطې ته ولاړ شي پر خلکو به یې اغیزې ډېرې شي. او زه دا هم غواړم چې په لومړیو جګړو کې د غرناطې د پوځ توپاني ډلګي مشرتوب هم بدر ته وسپارل شي. د ده په موجودیت کې به د خلکو حوصلې ډېرې اوچتې سي. د دې په بدل کې به موږ د غرناطې د پوځ څو ډلې دلته د سرحد د ساتنې لپاره راواستو. بدر وویل زموږ هدف پر غلیم بری دی او زه په هر هغه محاذ ته ځان رسوم چې ما ته ضرورت وي. سمدستي خو زما باور دی که 2000 تنه پوځ هم له دې ځایه له ځان سره بوزم زموږ دغه مرچل به کمزورې نه شي. بیا هم ستا له دې تجویز سره موافق یم چې په دغه محاذ باید سپاهیان کم نه شي. کله دې ځایه په 1000 تنه تجربه کار جنګیالیو بوزو له غرناطې نه باید همدومره دلته راوستل شي. په دې صورت کې به دا سیمه زموږ یو دفاعي مرکز هم وي او په سرحد کې به د پریدان پر خلاف هلته دلته یوه نیمه حمله کوي او د پریدان پام به د یوه محاذ په لوري نه اوړي. الزغیروي پوښتنه وکړه ستا دا باور دی چې پریدان به د دې تازه ماتې نه وروسته له غرناطې نه وړاندې د دې سیمې د فتح کولو اراده ضروري نه بولي؟ بدر بن مغیره ځواب ورکړ زما باور دی چې د تیرو تجربو به هغه هوښیار کړی وي. هغه به په دې باوري شوی وي چې که خدای جل جلاله مکړه په پاتې ټول اندلس قبضه وکړي هم له دې کمرونو سره به په کلونو کلونو سر جنګوي. خو که هغه بیا هم پر دې سیمه د برید پریکړه وکړه نو دا به د اندلس د مسلمانانو لپاره نیک شګون وي. موږ به لږ تر لږه تر 10 کلونو پورې دوی دلته مصروف وساتلی شو. که د غرناطې ولس د ځان وژنې اراده نه وي کړې نو په دې موده کې به خامخا یو ځل په بل اړخ واوړي.
الزغیروي بیا پوښتنه که ګستاخي نه وي زه دا پوښتم چې تا سره څومره پوځ دی؟ بدر وویل تر اوسه چې د څومره سپاهیان لیدلي دومره به نور هم وي. موسی وویل فرض کړه که حالات داسې وي چې ته له اټکل زیات په غرناټک کې پاتې کېدو ته اړ شې نو ستا په سپاهیانو کې داسې څوک شته چې ستا په غیاب کې له همدومره هوښیارۍ نه کار واخلي لکه پرون چې تا د دوی د ناڅاپي یرغل په مقابل کې ښودلی و. زما مطلب دا دی چې داسې څوک شته چې هغه په موجودیت کې ستا پوځ ستا د غیاب احساس ونه کړي. بدر په دې کې شک نشته چې زما پوځیان له ما سره مینه لري خو دا د خدای جل جلاله فضل دی چې زما سره له 100 تن نه زیات داسې کسان شته چې زما ځای نیولی شي. الزغال وویل ستا په نظر په دې ټولو کې غوره څوک دی؟ بدر زما مرستیال منصور بن احمد. الزغال منصور بن احمد خو هغه ځوان نه دی چې له تا سره په مشکې آس پورو. بدر نه هغه اوس دلته نشته هغه قرطبې ته تللی. الزغال قرطبې ته؟ هغه د قرطبې اوسېدونکی دی؟ بدر نه هغه د اشبیلي اوسېدونکی دی خو قرطبې ته په دوره تللی دی. الزغال په دوره؟ بدر د نوو پوځیانو د جلبولو لپاره. الزغال هغه له اشبیلې نه پخپله دلته څنګه راغلی؟ بدر لکه دا نور سپاهیان چې راغلي هغه بشیر بن حسن راوستی. سبا ته الزغل او ملګري له بدر بن مغیره په دې وعده رخصت شول چې بلې هفتې ته به هغه له 100 تنو سپاهیانو سره غرناټې ته ورځي. د شاهین د خپرونې مینوالو دا چې څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخې کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو کړې او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضر محمود او احمد شاه ټاټوبی هذا میرویس او دا عمر سرزمین هاگام پوگام سنگر سنگر سرزمین هغه مرد خیز افغانستان دیس شو ها پرونای زرین دوران دیس شو لسر درو دا قرطبی مسلمان بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمان زوک د تکبیر او د اذان دیس شو ها پرونای زرین دوران دیس شو زوک د تکبیر او د اذان دیس شو ها پرونای